داسې سړی چې دا خوله تاسو د خلکو ته ګورئ د بعضې سړي عادتي شیطانت ستا خبره ماله راوړي زما خبره تاله دروړي دا کوشش کوي چې دا دوه په جنگ شي او زه تماشا یا ټول ورځ د شرارت د خبرو نه سیوای بل خبره نه د خیر خبره خوله کې نه سیوا د شر د خبره نه او سیوا د فساد د خبره منځونم کوي جمعات کې ناس لیکن تسبیحم په لاس کې حاجی محمد امین دې خدای پاک وبخي هغه به چې تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي تسبیح په لاس کې په جمعات کې ناستل خو خوان کوي لیکن تورا په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوان کوي تسبیح راغستل جمعات کې ناستل خو آسان کار دی هر سړی اوس تسبیح جدید فیشن شوی دی هر سړی چې ګوري لاس کې تسبیح نیولي په لاره به رواني کله به ګوته کې واچي داسې داسې کله به هسې داسې کوي تسبیح په لاس کې په جمعات کې کېناستل خو خوند کوي لیکن توره په لاس کې په میدان کې ودرېدل ډېر خوند کوي د جهاد وخت راغی او د باطل سره د مقابلې وخت راغی او هغه وخت کې ته په میدان کې ودرېږي لوی خوند ده د زما عزیزانو عرض مې داو چې تسبیح ورسره منځونم کوي ګیرل پریخي لیکن کار ټول ورځ چې دی شیطانت کله به یو سره غوږ نږدې کی کله به بل سره غوږ نږدې کی کله به یو له کوې کني کله به بل له کوې کني دا یاد اوس دا خو شیطانی شیوا ده رحمانی شیوا څه ده چې دشمن لا دین چرته په زړه کې د بدو نیت نه وي دشمن لا دا د ایمان وي او دا د خیال وي هر وخت چې یا الله داسې اسباب پیدا شي چې زما دا دشمنم دوزخ ته لاړ نشي تاسو به وایئ چې واه دشمن خو دې په هغه دوزخ کې خدای واچي چې هغه بل پې نه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه لوی دشمن د ابوجهل نه بغیر بل څوک لیکن د ابوجهل متعلقم د پیغمبر خیال څو داغه متعلقم د پیغمبر خیال داو چې یا الله دام مسلمان کا چې دوزخ ته لاړ نه نو دشمن ته بدیم چره اراده خراب نه کته چې ما سره کوي بد ما سره کوي تا سره چې کوي نو ستا بدل غستون کې ته ډېر تکړه کا خدای ډېر تکړه دی تاسو وای خدای ویلي دي چې تاسو سره صحبت کی او تو ور سره خکه تو ور سره خکه نو ان الله عزیز ذو انتقام دا الله نه لوی زیات بدل غستون کې څوک ستا بدل بتی الله علی او چې تی نه لتا ته بدغه اجر ملاوي نو عزیزانو دا خپل خپلې چي دي دا ټیک کوي کوشش کوئ چې درنا بس خبره مونږ غیر ضروری خبرم درنونش څو شي درنه مولانا تنویر رحمت الله علیه تقریر کول او په تقریر کې درې قسم وکړ والله بالله ثم تالله زما د خدای په ذات قسمی مجھے خدای لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر یوزلا اللہ ویل دا د دوار جانو د نعمتونو نه بهتر دی یوزل او چې الله دا توفیق چاله ورکی چې دا غشپا ورځ وظیفه هم دا شي چې الله 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 دا غده پاره بس څوک چې یوزل الله او یوزل دا د دوار جهان د نعمتونو نه بهتر زما عزیزانو نن ټول ملک د الله په عظیم قهر اخته دی ټول زتا اوسته په ایمان ویم چې زمون دې طرف ته خیالم نشته اوس خو زما داسې طبیعت شوی دی چې خبره را باندې بدلېږي بعضې سړی راشي مجلس ته اړه کېږي کینیو زه کې دا خیال کوم چې د سره به څه خبرې کې څنګه دی جوړې خیریت دی طبیعت ښه دی کور خیر دی چرګان ښه دي غویان ښه دي زمونږ پښتنو څه او دغه عکو بکو خبرې بس خیر دی کم وخت چې په خیر تیر شي غنیمت ده بجای د دې چې ته وګد مجلس شروع کې نو دا غي په ځای دا وایي چې الله 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 ما تاسو یو شعر تیر جمعو کې ویل چې کوم کلام چې زبېتا له چا سره وکړم
کم کلام چیز بیتان چا سروکم سلطو بیدی پہاڑے کلام زمان